تازه خبره ده سپردوقې سرتیرو الیشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو مهم خط مات کړی. نږدې یوه اونۍ کېږي چې ختیځ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو سپردوقې سرتیرو د لغمان ولایت الیشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي چې د پوځ نور سرتیري هم ورسره ملګري دي. کله چې سیمې ته د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه ورسېدل، وسلوالو طالبانو سره په جګړه شول چې د عملیاتو په دوهمه ورځ افغان ځواکونو د طالبانو مهم خدمات او پرمختګ وکړ. د عملیاتو له پیله تر دې مهاله د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو سره په جګړه کې طالبانو په زیات شمېر جنګیالي او د سر سړي له لاسه ورکړل او هم ترې افغان ځواکونو په یاده ولسوالۍ کې ډېری سیمې ونیولې. زموږ د باور سرچینو د معلوماتو له مخې افغان ځواکونو سره په جګړه کې د طالبانو زیاتې مرګ ژوبلې او سیمو پرېښودو پر سر الیشنګ کې د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جنجالونه هم راپورته شوي او په دوه ډلو ویشل شوي دي. د عملیاتو له پیل سره سم اوس الیشنګ ولسوالۍ طالبان د ځان لپاره خوندي نه ګوري او له سیمو تېښته کې غنیمت بولي. هلته د طالبانو پر ضد اوس هم د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو سپردوقې عملیات د نورو ګډو ځواکونو سره یو ځای په ډېر دقت روان دي تر څو د ولسي مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. تمه ده چې په لنډ وخت کې د الیشنګ ولسوالۍ پاتې سیمې هم له طالبانو څخه پاکي او ولسي خلک د دوی له انحصار څخه په امان شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.